د خدای په خاطر مور و پلار ما ازاروئ، د مور و پلار زړونه مه دردوئ، زړونه یې مه زیروئ، د هغوی اطاعت وکړئ، هغوی خوشحاله کړئ. دا ډېره لویه سرمایه ده. د مور و پلار شتون، د مور و پلار ژوند، د مور و پلار وجود په کور کې دا ډېر لوی نعمت دی. د دې قدر د هغه چا نه وپوښتئ چې هغوی د دغه نعمت څخه الله محرومه کړي. دغه تحفه چې هغوی د خپل لاسه ورکړي او په کور کې نن مور و پلار شتون نه لري، وجود نه لري، ته ورسه د هغه دروازه ور وټکو چې د مور بغیر دا کور څنګه دی، د پلار بغیر دا ژوند څنګه دی. نن پلار تا دپاره مصیبت دی، نن پلار ستا دپاره غم دی. هغه پلار چې هغه ټوله زندگی ستا دپاره قربان کړه، کله چې ته د مور په نس کې وې ستا د پیدایش دپاره یې رقم رقم فکرونه ول، ستا پر پیدایش د خوشحالۍ دپاره چې کم ضیافت کېږي د هغه ضیافت فکرونه ستا د پیدایش تر مخه ده وهل. ستا پلار خو هغه دی چې ته کله به په ژړا سوې د ده زړه به دردېدی، ده ته به قسمه قسم وسوسې ولیدلې، ستا د خندا دپاره به ده کم کم چمونه کول، خپل عادت به پرېښوئ خلاف عادت، تا ته به د کوچني چمونه کول، کوشش به کوئ داسې داسې ډولونه چمونه به کول چې هغه پر بیبان باندې دی نسي کولی، په شرمېږي، خو ستا د خندا دپاره به کول. ستا په اړه باندې به ده کم فکرونه ول، ته به بیده وې، ده به تا ته کتل، ټوله شپه به یې دا فکرونه ول، ستا د راتلونکي ژوند، ستا د ښه ژوند، ستا د راحت ژوند، ستا د کپړو په اړه، ستا د جامو په اړه، ستا د خوراک او د څښاک او د هستوګن ځای په اړه باندې به ستا پلار رقم رقم فکرونه ول. نن ځوانه ته پلار زیری، نن د هغه پلار چې ستا دپاره ټول زندگی قربان کړی د هغه ستا دپاره مصیبت دی. ته ځوان سوې، دی هم دغه رقم ځواني درلوده، د ځواني ستا دپاره ختمه کړه. ته را ځوان سوې، دی ضعیفه سو، د ځواني ستا په ځوانېدو کې ختمه کړه، د ځواني ستا په راحت کې ختمه کړه، د ځواني ستا د لویوالو په خاطر، ستا د ښه ژوند په خاطر باندې ختمه کړل. په لمرو یې ووالله، په ګرمۍ یې وواله، په یخو یې ووالل، شپې رڼې کړلې ستا دپاره. نن چې ته را ځوان سوې، پلار ضعیف سو، د هغه د مخ سکین بدل سو، د هغه پښو کار پرېښوئ، هغوی چې اوس روانې پښې یې ریږدي، پر لکړه باندې دی، خو ته پر ځوانۍ وې، د دې زړه په تا پوړه و، د مور زړه هم په تا پوړه و، د پلار زړه هم په تا پوړه و چې زوی مې را ځوان سي، زه به قسمه قسم امیدونه ورته درلودل، زه به په ده باندې وساسم، زه به په ده باندې موړ سم، زه به په ده باندې په راحت سم، رقم رقم فکرونه درلود. نن تا د ښځې په خاطر باندې چې ته را ځوان سې، په طاقت کې سوې، ستا پلار ضعیف سو، تا د کوره کډه وکړه ولاړې، تا ځان ته سرای په کرایه ونیوئ، تا ځان ته ښه راحت والا سرای، ایسي والا سرای پیدا کړي، مور و پلار دې په هغه زړه کنډواله کې وغورځول، د مور پلار په زړونو دې نورې مالګې ور واچول. نو ته به وایې چې زه خوشحاله ژوند غواړم؟ کلا وحشا، هېڅ امکان نه لري چې په دغه راحت مند سرای کې چې ته به راحت کې سې، ته دې په سکون کې سې. تا مور و پلار په سختۍ کې پرېښول، په ګرمۍ کې دې پرېښول او په کمزوري ځای کې دې پرېښول، د ښځې په خاطر رالې ښه ځای دې پیدا کړي او دوی دې هلته پرېښول. دا وخت خو د دې و چې تا خپله ځواني بیا د دوی په خدمت کې ختمه کړې وای، دوی دې وسا کړې وای، په دوی دې حج یا عمره کړې وای، دوی دې په راحت او سکون باندې کړې وای. ستا بیبي اوس خو وخت دا و چې هغه مور چې هغه ښایسته ځواني یې ستا په خدمت کې دغه هلته ورسول، ټوله ژوند به ستا خدمت کوي، ستا کپړې استري که، ستا جامې پاکې که، ستا د خوراک دپاره بندوبست وکړه، ستا ځای برابر که، پلان وکړه فلان وکړه. نن چې کله مور سپین سره سوه، ضعیفه سوه، ستا مېرمن به اوس د دې خدمت کولی، تا مېرمن ځینې بوتله، ته ځینې ولاړلې، تا کور ور پرېښوئ، تا دوی په هغه ضعیفه بدن باندې پرېښول، لیکن کله چې ته وتې د دوی د سترګو اوښکې به یې دا واوره، داسې وخت به راسي چې ستا به هم د سترګو اوښکې بهیږي، ستا بچیان به تا داسې یوازې په وحدت کې پرېږدي. خدای دپاره ځوانه د مور پلار قدر وکړه. نن خو ځوانان مور و پلار ته د یو خادم حیثیت هم ولاکه ورکوي، د ښځې پر سر یې رټي، د اولاد پر سر یې رټي،
کاروبار ته خو نو دی مخته سوی دی اوس خو نو دی ځوان دی که پلار مشوره ورکړي ته په دې نه پوهېږې مه ګایږه خپله د خپلې مېرمنې دپاره پلن دې راخیستي لیکن داسې سیده په خونه باندې نه ناستې هغه سپین ږیري پلار او سپین سرې مور یې هلته وچ خوله او وچ شونډان ناست ته څنګه نه شرمېږې زار خوړل در ډېر ښه دي چې ستا مور و پلار چې ټوله زندګي یې ستا د راحت دپاره قربان کړل نن چې ته په ځواني و په طاقت و په راحت کې سوې ته بچان مړې بچانو ته سپېشل شیان راوړې پټې پټې تحفې راوړې مور دې هلته یوازې ناسته ده پلار درته ګوري تا په خونه باندې غټې غټې غوټې نه ایسته دي تحفې دې نه ایسته دي دا انجام لري دا عواقب لري د خدای دپاره په دې باندې خوړل صدقه ده د دې خدمت کول د جنت لاره ده د الله رضا ده الله وایي چې هغه وخت پورې جنت ولاکه پیدا کړي ما ولاکه راضي کړي چې د مور پلار دې نه راضي کړي نن د مور پلار سره ډېر بد سلوک شروع دی د خدای دپاره ځوانانو علماو دا دنده ده چې تاسو ته د خپل راتلونکي په اړه باندې هغه څه روښانه کړي چې ستا راتلونکی ورسره تړلی دی موږ دا درته وایي که غواړې چې راتلونکی برابر کړي راتلونکی دې روښانه سي نو د مور پلار قدر وکړه